بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیاي او خوشحال بیاي. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یي، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته، امين. عزتمندو، نن دی نوې او خاص وظیفه سره زستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترم د جمعې مبارکې د ورځې ډیره خاص او سرکونکې وظیفه بیانوم. ډیره طاقتوره او ډیره خاص عظیم الشانه وظیفه ده. محترمو، چې په زندګۍ کې مو څه قسمه حاجات وي، څه قسمه مقاصد وي، ان شاء الله تعالی د الله رب العزت په ذات باندې کامل بروسه سره، د الله جل شانه په ذات باندې کامل یقین سره د جمعې مبارکې د جواب او عظیم الشان وظیفه تاسو کوي. الله جل شانه بدستاسو د ژوند هر قسم حاجات، هر قسم مقاصد دا الله جل شانه پوره کی. هر مشکل ده، پریشانی ده، بیماری ده، تکلیف ده او تاسو په هغه کې راګیر یي. الله جل شانه بدستاسو دغه مشکلات، ستاسو دغه پریشانی، دستاسو دغه تکالیف ختم کی او په زندګۍ کې به الله جل شانه د خوشالو بهار راولي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل ملا تر اوسه پر سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والے نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازه راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی د لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور خپل الفاظ تاسو منشن کوي لیکي. دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نو ډېر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو تعویذونه پکار وي، تاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. عزتمندو، که چېرې تاسو د جمعې پر ورځ باندې د عظیم الشان وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. زما عزتمندو، د جمعې مبارکې د نننۍ وظیفه ډیره اسانه او مختصره وظیفه ده. کامل اعتقاد سره، کامل یقین سره د الله جل شانو په ذات باندې کامل بروسه سره عزتمندو دا وظیفه مونږ وکړو. د الله جل شانو نه خپل مقصد او د خپل حاجت ته پوره کېدلو امید وساتو. اوس هغه څوک چې وظایف هم کوي، اعمال هم کوي، دعاګانې هم غواړي، جړه فریاد او عاجزي هم کوي، لیکن د الله جل شانه نه امید نه ساتي، د د پزړه کې دا نه راځي چې الله رب العزت به زما د حاجت پوره کړي او دا دعا به مې قبول کړي. شکوک او شبهاتو کې مبتلا وي، نو یقینا زما عزتمندو دغه انسان او دغه بنده ډیر بدبخت دی او ناکام دی. لہذا محترمو، چې وظیفه کوي یو عمل کوي، زما عزتمندو د جمعې مبارکې دا نننۍ وظیفه ډیره اسانه او مختصره وظیفه ده. کامل اعتقاد سره او کامل یقین سره د الله جل شانو په ذات باندې کامل بروسه سره چې زما عزتمندو مونږه دا وظیفه وکړو او د خپل مقصد او د خپل حاجت ته پوره کېدلو لپاره د الله جل شانه نه امیدونه وساتو. په دې امید سره مونږه وظیفه او عمل وکړو چې ضرور به ضرور به ان شاء الله تعالی الله جل شانه زما د تمام حاجات پوره کوي او ما ته خپل مقاصدو کې کامیابی راکړي. او زما عزتمندو، یو کس ته هغه وظایف هم کوي، اعمال هم کوي، دعاګانې هم غواړي، جړه فریاد او عاجزي کوي، لیکن د الله جل شانه نه امید نه ساتي. د پزړه کې دا نه راځي چې یاره الله رب العزت به زما د حاجتونه پوره کوي او زما د دعاګانې به قبلوي. د هر ټایم په شکونو کې، په شبهاتو کې مبتلا وي. نو یقینا زما عزتمندو، تاسو سوچ وکئ، دغه انسان او دغه بنده ډیر بدبخت دی او ناکام دی. لہذا زما عزتمندو، چې مونږ یو وظیفه کوو، یو عمل کوو،
ذکر اسکار کو چې مونږه خالص او مخلص د الله تعالی د رضا د پر یو عمل کو او دا دعاګانې او دا وظایف او دا اعمال مونږه کامل یقین سره کامل امید سره کو او د الله جل شانه نه دا امید ساتو چې ان شاء الله تعالی الله رب العزت به ضرور زما د حاجتونه پوره کوي زما د فریاد به کریم رب اوري زما د دعاګانې به الله جل شانه قبلوي یا زما عزتمندو یو تکلیف ته مصیبت ته مشکل ده پریشانی ده د دې په باره کې ته د الله جل شانه نه پر امید او دستا په دل او دماغ کې دا خبره خامخا موجوده وي چې الله جل شانه به زما د مشکلات او د پریشانی د تکالیف ضرور به ضرور ختمي زما عزتمندو چې څوک په الله رب العزت باندې څنګه ګمان ساتي ها شان الله رب العزت دغه بنده سره معامله کوي الله جل شانه د دې انسان امتحان اخلي چې دې په ما باندې څنګه ګمان کوي قریب رب بیا ها شان خپل بنده سره معامله کوي نو پکار د زما عزتمندو چې مونږ الله رب العزت باندې خو ګمان وساتو او کامله بروسه ساتل پکار دي زکه چې زما عزتمندو دا الله جل شانه کریم رب دې زمونږه خالق او مالک ته زمونږه رازق ته او الله جل شانه په خپل بندګانو باندې دومره ډیر زیات مهربان دي چې زمونږه په تصور کې هم ناراضي زمونږه د مور او پلار نه زمونږ د اولاد نه هم په مونږ باندې ډیر زیات مهربان دي لہذا مونږ له پکار دي چې مونږه الله رب العزت سره محبت وساتو د الله جل شانه نه او یریګو او یری سره سره مونږه د الله جل شانه نه امید هم وساتو ځکه چې زما عزتمندو حدیث شریف کې راځي چې ایمان د یری او د امید ترمنځ زمین زده نو د الله تعالی نه به یره هم کو او امید به هم د الله جل شانه نه ساتو زما عزتمندو چې څوک د الله جل شانه په ذات باندې پوره امید ساتي او کامله بروسه ساتي او پورا توکل او یقین کوي په الله جل شانه باندې الله جل شانه سره مینه او محبت ساتي نو کریم رب چرته هم د خپل بنده رسوا کوي نه امید کوي نه او ناکامه کوي نه او د خپل بنده بیا د هر قسمه مشکلات او مصائب او تکالیفونه محفوظه ساتي زما عزتمندو هر ټیم بیا د الله جل شانه مدد بیا د انسان سره وي د دشمنانو د دشمنۍ نه د ظالمانو د ظلم نه ساتي لہذا زما عزتمندو مونږ ته پکار دي چې توجه الی الله کو توبه او بسو الله جل شانه نه مغفرت طلب کو او بیا زما عزتمندو د جمعې مبارکه پرز باندې چې ډیره خاص او عظیم الشان ورځ ده چې جمعې ورځ ته سید الایام ویل شوی دا یعنی د ټولو ورځو سردار زما عزتمندو په دې کې صدا سے خاص ساعات چې پای کې دعاګانې قبليږي پای کې وظایف قبليږي داغه په باره کې علما اختلاف ته زما عزتمندو بعض علما فرمایي چې امام کله خطبه ته کینی نو دغه ټیم دعاګانې قبليږي تر کومه پورې چې مونږ هغه نه وشوي دا رنګ زما عزتمندو د جمعې پرز باندې کله چې مو د مازیګر مونږ کو نو مازیګر ګرنه واخلې تر ماښامه پورې دغه ټیم ډیر افضل او بهترین ټیم دی نو لہذا زما عزتمندو زما په نیز باندې دا وظیفه تاسو د مازیګر په ټیم کې کچره وکړئ نو ډیره بهتره وي دا وظیفه و تاسو د مازیګر مز نه پس کوي د جمعې پرز باندې ډیره اسانه وظیفه ده زما عزتمندو پوره توجه سره او دیان سره تاسو د وظیفه د عمل کوي او زما عزتمندو راځم مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم طریقې دا زما عزتمندو چې د جمعې پرز باندې د مازیګر مز نه پس بتا ز په خپل ځای باندې کې نه دا ټول نه پیله اول بتا سو درې پیره درود شریف وای خدا د چې درود ابراهیمی وای د دې نه پس به یول زل تاسو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بوای بیا د الله جل شانه دا خاص نوم د ذاتی نوم دا و سوا شپږاتیا پیری 786 زله بتاسو د الله جل شانه دا اسم مبارک کلاره توجه سره بتاسو د الله جل شانه دا اسم مبارکه د دې ورته وظیفه کوي د دې نه پس و بیا 11 مرتبه یول زله بتاسو بیا بسم الله الرحمن الرحیم ورته وظیفه کوي په اخره کې بیا
درې پیری درود شریف وایي او بیا به د دعا د پر لاس پورته کوي د الله جل شانه نه به دعاګانې وغواړي تاسو به وګورئ چې کریم رب د ستاسو په ژوند کې څنګه عظیم الشان انقلابات راولي د ستاسو تمام مشکلات مصائب او تکالیف به الله جل شانه ختم کی او په ژوند کې مو سکون اطمینان راحت او آرام الله جل شانه راولي زما عزتمند ډېر بهترین او مجرب عمل دی ضرور به ضرور تاسو هم نن د جمعې پر ورځ باندې دا وظیفه دا عمل وکړئ ان شاء الله تعالی ډېره فایده به تاسو ته ملو شي دا رنګ زما عزتمند دا ویډیو دا وظیفه خپل دوستانو سره هم شیر کړئ ځکه چې د نیکه خبره خورول او شیر کول دا صدقه جاریه وي ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله بامان